बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په نننۍ ویډیو کې موږ په څلورو پریزل وربس خبره کوو چې د دې په پښتو کې زموږ سره کومې معنی کېدای شي په اسانه پښتو کې. په هغې کې اولنی زموږ سره دی add in. add in مطلب دی include something, put or pour something. مطلب یې دی یو څیز اضافه کول، یو څیز انکلود کول یا یو څیز پوټ کول یا دې نه علاوه pour something مطلب دا دی پور هغه پروسس ته ویل کېږي کله چې موږ یوه مایع راوالو هغه په لوښي کې واچو یا یوه مایع راوالو بلې مایع ته ور واچو، مطلب اوبه راوالو دود راوالو هغه لوښي ته ور واچو نو دې پروسس ته پور ویل کېږي. په انګلیش کې پور د دغې دپاره راځي. مثال ته راځو she added 2 cups of milk in the tea. هغې په چای کې 2 پیالۍ ملک چې کوم دي 2 پیالۍ دود یا 2 پیالۍ شوده اضافه کړي، مطلب دغه 2 پیالۍ شودې چې ته ور واچیل، دغه ور اچیلو ته په انګلیش کې پور وایي او د دغه پور په معنا او مطلب کې د add in هم استعمالیږي. add in پریزل ورب دی، دا پریزل ورب د پور په معنا کې استعمالیږي، د انکلود په معنا کې استعمالیږي، د پوټ په معنا کې هم استعمالیږي. دویم زموږ سره دی add on. add on مطلب دی include or attach something. دا هم انکلود کول دي، شاملول دي، یو څیز د بل سره شاملول دي خو د اټیچ په ذریعه. لکه منګه یو څیز راوالو هغه د بل سره اټیچ کو نو دا خو ورسره موږ اضافه کړه خو د اټیچ په ذریعه مو ورسره کړله، نو دې دپاره په انګلیش کې د add on لفظ استعمالیږي. add on پریزل ورب ولې استعمالیږي. لکه I added on another copy of my resume. ما د خپلو اسنادو سره یو بل کاپي هم جمع کړه، ټیک ته، نو یا مې ورسره ور اضافه کړه نو دې اضافې ته یا دې جمع کولو ته add on ویلی کېږي کوم چې د اټیچ په ذریعه سره وشي. بل زموږ سره دی add to. add to مطلب دی increase something، مطلب اضافه کول په څه څیز کې، ټیک ته، په یو څیز کې اضافه کول نو دې ته ویلی کېږي add to. د add to دغه معنی ده. my joblessness added to my problem. زما بېروزګارۍ زما په ستونزو کې اضافه وکړه، ټیک ته، یا زما بېروزګارۍ زما ستونزې زیاتې کړې، داسې مو ویلی شي. نو دلته هم د add to مطلب دی increase something، مطلب اضافه کول، نو د add to مطلب شو اضافه کول. څلورم زموږ سره دی add up. د add up مطلب دی seem reasonable, make sense، مطلب داسې یو څیز چې هغه مناسب وي، هغه سنس جوړوي. د میک سنس مطلب دا دی چې هغه د مایند دپاره اکسپټیبل وي، اکسپټیبل ټو د مایند وي، ریزنیبل وي، لاجیکل وي، مطلب په هغې کې دننه لاجیک موجود وي، داسې سند یا داسې دلیل په هغې کې دننه موجود وي چې مایند یا ذهن هغه اکسپټ کړي چې واقعي دا خبره داسې ده، دې ته میک سنس ویلی کېږي. نو د add up یو مطلب دی میک سنس، مطلب سنس جوړول، مناسب ښکارېدل، دې ته add up ویلی کېږي په انګلیش کې. his remarks did not add up, he was declared guilty. د هغه ریمارکس چې کوم نو هغې سنس جوړ نه کو، مطلب هغه لاجیکل نه و، ټیک ته، په هغې کې دننه څه خاص سنس نه و، مطلب ریزنیبل ریمارکس یې نه و، د هغې وجې هغه مجرم قرار شو، ټیک ته. د دې نه علاوه د add up یو بله معنا هم کېدای شي. د add up د کالکولیټ یا په معنا کې هم راځي، کالکولیټ د ټوټل آف نمبرز، دې معنو کې هم add up استعمالیږي. لکه add up all this money، دا ټولې روپۍ چې کمې دي نو دا ټوټل کا، ټیک ته، کالکولیټ یې کا and hand over it to me، او بیا یې ما ته راکړه، نو په دې معنو کې هم add up استعمالیږي. د add up یو معنا میک سنس دی، دویمه معنی چې دا نو هغه د کالکولیټ په معنا کې استعمالیږي، کالکولیټ د ټوټل آف نمبرز، په دغه معنو کې استعمالیږي.